څه غوسه اوتر تاوېده لکه د مار ساه یې شوله لنډه لنډه رشېده لکه د مار. السلام علیکم عزتمندو. دا وخت موږ ناست یو قاضي روح الامین صاحب سره چې دا یو زبردست لیکوال دی، شاعر دی، ښکلې مزاحیه سنجیده هر قسمه شاعري دوی کولی شي او ډېره ښکلې شاعري ده، زما په خپله ډېره خوښه ده. نو عزتمندو دوی یو مزاحیه کلام لیکلی دی او دی ولې لیکلی دی؟ ځکه چې دا ورته موږ ویلي چې موږ له مزاحیه کلام ولیکه، ځکه چې موږ سره مزاحیه کلام خوند کوي که نه. نو عزتمندو دا کلام به وړاندې کوي او تاسو یې واورئ، ډېر ښکلی کلام دی لکه د مار. بسم الله الرحمن الرحیم. څه غوسه اوتر تاوېدل لکه د مار. واه. څه غوسه اوتر تاوېدل لکه د مار، ساه یې شوله لنډه لنډه پرشېدل لکه د مار. او د سینې اواز یخیږي، د سینې اواز یخیږي توخېده لکه د مار. واه واه واه. او کله پټ کله ښکاره، کله پټ کله ښکاره ګرځېده لکه د مار. ګرځېده لکه د مار. ګرځېده. او ستا د زهرو ډکه ژبه، ستا د زهرو ډکه ژبه او ستا حمله لکه د مار. واه. مار نه مې ساته ګورې. ها. او چې بیم درته شروع کو، بیم چې می بیم درته شروع کو شوې چجه لکه د مار. واه. چجه لکه د مار. زبردست. او پسینه باندې مې تیر شوې، پسینه باندې مې تیر شوې تنسته لکه د مار. واه ډېر ښه. او په ناپامه کې ګزار کړې، په ناپامه کې ګزار کړې، په ناپامه کې ګزار کړې او ستا غوټه لکه د مار. واه ډېر ښه. ویم دا بیا ووایه یاره جي، دا کړی بیا ووایه. په ناپامه کې ګزار کړې، په ناپامه کې ګزار کړې ستا غوټه لکه د مار. ستا غوټه لکه د مار. او ته تصویر سترګو کې جوړ کړې، تصویر سترګو کې جوړ کړې، ته تصویر سترګو کې جوړ کړې او ستا کینه لکه د مار. واه ډېر زبردست. او د اخري کړی ده چې قاضي سو کې درته پروت دی، ډېر ښه. قاضي سو کې درته پروت دی منجیله لکه د مار. زبردست. ډېر ښکلی. عزتمندو امید لرم چې دا کلام به ستاسو خوښ شوی وي او تاسو ته خو ما دې نه مخکې وویل که نه چې لکه دا مزاحیه کلام دوی زموږ دپاره ولیکو. یعنې د دې نه علاوه دوی سنجیده ډېر ښکلي کلامونه لیکلي دي او را روان کلام دوی پښتون پسې دی که نه، هغه ډېر زبردست کلام دی انشاءالله چې هغه به تاسو ګورئ ډېر زر. نو عزتمندو موږ له اجازت راکې، خو د دې نه مخکې دا چینل سبسکرایب کې پښتو ادب کور، دا چینل سره سبسکرایب کې. په دې چینل به تاسو ښکلې مزاحیه سنجیده هر قسمه شاعري ګورئ، هر قسم پروګرامونه به تاسو ګورئ. نو عزتمندو موږ له اجازت راکې د لوی الله په امان.